الله رسول فرمایي که چا د خپلې قربانۍ دغه چمړه خرڅه کړله د قرباني ونه سوله خرڅوي بیا نه غوښه خرڅولی سي نه سر و پښې خرڅولی سي نه د هغه رقم پلانۍ یو شی نه سي خرڅولی صحیح سلو هر چا چې ورکولی سي تا چې هر چا ته ورکړلې بیا د هغه کار دی کې خرڅولې کې پرېښولې مثلا ما پسه حلال کوي اوس دا غوښې ما ستا کره در واستولې یا تا حلال کوي زما کره در واستولې اوس یې زه مالک شو زما خوښه ده کې خرڅوم کې خورم کې چاته دغه ورکوم چې کوم چا پسه حلال کړی دی هغه ته دا اجازه نشته چې د خپل پسه یا غویی د هغه شی چې دی هغه دی خرڅ کړي صحیح سلو بیا په دې کې خبره دا د عزیزانو چې قرباني چې دا هغه خو موږ وویلې د پسو دپاره چې دی هغه یو کال ضروري دی که چیرې داسې و چې پسه ډېر چاغ ولو د کال په پسو کې به د علاقې د عمر 6 اوه میاشتې و فرق یې نه کېدی پروا نه لري هغه هم کولی شي په غویي کې شرط دا دی چې عمر بیا 2 کاله یي که در 2 کاله کم ولو یوه ورځ هم کم و بیا د هغه قرباني نه صحیح کېږي چې هر څو پنډ و هر څو لوی و هر څو غټ و په اوښانو کې شرط دا دی 15 کاله بیا عمر یې که در 15 کاله کم ولو عمر د امام صاحب په نیز باندې بیا هغه قرباني چې د هغه صحیح کېږي نه صحیح سلو یو په پسه کې دا خبره ده که هغه د 6 میاشتو و تر 6 میاشتو بیا کم نه که د 6 میاشتو کم و 5 میاشتو دونه غټو چې د 2 کالو پسه ته ځان رسوي هم نه صحیح کېږي صحیح سلو دا اسانه خبره سوله دا ښکاره خبره سوله اوس خبره دا د بعضې داسې حیوانان جانوران شته چې د هغه قرباني قطعا نه صحیح کېږي په هغو کې دا ده چې یو پسه راواخله د هغه رقم مطلب غویی راواخله سیرلی راواخله اوس دواړه ښکران یې په جړ کې په بیخ کې ختلي دي د دې قرباني چې د هغه صحیح نه ولې هغه وجه دا ده چې ما او تا قرباني کوو د کامل حیوان قرباني به کوو نو چې دواړه ښکران یې ګر سره مطلب په بیخ کې ختم سوي دي وهلې دي ورک سوي دي مات سوي دي نو دا کامل مطلب هغه حیوان چې دی هغه شمارل کېږي نه صحیح سلو یو خو هغه دی خدایي یو پسه راواخله اوزګړی راواخله اوزه راواخله غویی راواخله ښکران ګر سره نه لري هغه پروا نه لري یا یو هغه دی چې هغه ښکران یې ختلي دي په جنګ کې راواخله په مطلب په وسولو کې راواخله د هغه رقم په خطا کې راواخله تر غره ویله سوی دی ښکران یې په بیخ کې مات سوي دي ورک سوي دي ګر سره نسته د هغه قرباني چې د هغه صحیح کېږي نه اوس یې واجبه مسله بله په دماغ کې راله دا زموږ ته ګنج والا چې کوم دي دا غویان اوښان مشان شی مې خرڅوي په دې کې دغه ګنج والا را ولاړ سي دا غویان راواخله یا د هغه رقم مطلب غواوې راواخله دا شکر دی ورسوان کې داسې ورسوان کې په بیخ کې ورک کې ګرته دا تاثر ورکوي چې دا هغه اعلی نسل غوا ده حالانکه هغه شی نه خالي دی را ولاړ سوي دي په سوان یې ښکران مخ لره ور ختم کړي دي اوس د داسې غوا یا داسې غویی راواخله قرباني چې د هغه بیا صحیح نه ده صحیح سلو دا زموږ ته په معاشره کې دا خبره عامه ده یعنی خلک په هر شي کې ټکي کوي لمانځه لره راشي چې د لمانځه څه وځي خپلې زړې چوټې پرېږدي نوي چوټې پکښو خپلې چوټې یو طرف بل طرف ته پرتې دي هغه په نظر نشي ورویتې مشه زما هغه به مې چا وړي ښې چوټې وي چې راغلی لمانځه لره دی لیکن چوټۍ کوم عمل یې وکړي د شیطان عمل یې وکړي زموږ خلک هم دغسې دي خرڅوي د قربانۍ څونه و غویان لیکن بیا را ولاړ سي هغه چا مې ورسره کړی دي چې هغه د شیطان هم ورته فکر نشته زموږ یو ملګری دی هغه ملا دی عالم دی هغه یو قصابه مصابه درلوده ما خیال اوس هم لري ویلې ول موږ وخت یو غویی واخیست چې وا مې خستی بیا مطلب په اختر کې مې حلالوئ کور ته مې راوستی ماښام مې وتړی سهار چې ورلو دا لکۍ چې د هغه یې نه وه موږ حریان سو یوه خوا بله خوا ته لکۍ هلته په کونج کې یو ځای پرته وله چې راوا مې خیستله دا ګر سره لکۍ یا پرې سوې وه یا نه وه دا بله لکۍ پیدا کړې وه هلته به یو غویی وغوا حلاله سوي هغه لکۍ راوا په الپې ورباندې لګوله یعنې دا څونه لویه دوکه ده څونه لویه دوکه ده د ایمان و د اسلام و د کلمې سره چې ته دغه دوکه کوې نو ستا ایمان به الله قبول کړي
اوس ټیک د سید تا ځان ته دوکه وکړه بل مسلمان ته څنګه تا د دوکه ورکړه دا بل مسلمان قرباني به سره کړ دا هغه مسلمانان دي چې د دې ایمان اسلام یوه ذره حیثیت چې دی هغه نه لري ولې په زړه کې ټګان دي غله دي دا دین و اسلام د ځان دپاره استعمالوي چې ده کې پیدا وه هغه اسلام باندې سر ورکوي که پیدا نه وه هغه اسلام بیا سره نه مني څونه ډېر داسې خلک ستا جهاد نه مني د ده کې تاوان دی دی خپله نه ځي نو بیا مني یې هم نه څونه غټه خبره ده لکه زه جهاد نه کوم نو نه به منم زه دعوت و تبلیغ نه کوم نه به منم زه خانقاو پیرانو دغه رقم مرشدان زه نه منم مطلب نه کوم مرید نه کوم نو زه به نه منم زموږ دغه خانه خرابه دا ډېر لازمي پوینټ دی دا په موږ کې دا خبرې بیخي ډېرې سته نو لهذا کې مخ لره ښکر مات سوي وو په بیخ کې په جړ کې معلومېدل هم نه بیا د هغه که غویی دی هغه که پسه دی هغه که سیرلی دی د هغه قرباني چې د هغه نه صحیح کېږي یا د هغه رقم مطلب خبره دا ده چې یو پسه مطلب دا پسونه خوا لمان لري بیا د بې د معافي دا وزې راواخله پیدایشي لکۍ نه وله یو خو معمولي قدر یې نه پیدایشي بلکل یوه ذره نه وله دا بیا کامل نه بلل کېږي د دې قرباني چې دغه صحیح نه بیا دغسې مطلب یو حیوان دی هغه په سترګو ړوند دی هېڅ خپله لار نشي وړلی نه خپله لار معلومېږي په یوه دیواله کې ونښتې په یوه پسه کې ونښتې په یوه وښو غویي کې ونښتې د دې قرباني نه صحیح کېږي ولې کامل حیوان نه دی کامل حیوان چې دی هغه نه دی یا دغه رقم مطلب دومره قدر ګوډ چې پښه یې ماته وله په پښو باندې ګوډ ولو تر دا خپلې چارې نسو تللی چې چیرې واښه وشپېشتې ورته پرتې دي یا اوبه پرتې دي نسو ورتللی د دې قرباني چې د هغه نه صحیح کېږي ها یو دونه قدر و چې د پښه یې مطلب هغه انګوشت چې کوم بولل یا د هغه رقم دغه شونګره یې لګوئ تر یو ځای یې تللی سو علما فرمایي صحیح ده ټیک ده که څوم په کار نه ده صحیح ده په کار نه ده لیکن که مخ لره ګوډ ولو نه تللی سلو نه پر مخ نه پر شا نه یو طرف نه بل طرف صحیح سو د دې بیا قرباني چې د هغه صحیح نه ده یا دا رقم مطلب دغه پسه راواخله یا سیرلی راواخله عام طور په پسو کې دا شی مخ لره پیدایشي غوږونه ګر سره نه وو یو خو داسې پسونه شته معمولي قدر غوږونه لري هغه پروا نه لري یا مخ لرې غوږونه نه ولو پیدایشي غوږونه نه ولو دا بیا کامل نه بلل کېږي لهذا د دې قرباني چې د هغه چې شته قرباني یې صحیح کېږي نه خو مثلا مې سر خلاص و نور ټیک ته صحیح د څه لکۍ پرېوله څه غوږ پرېولو څه مطلب پښه مطلب خوږ وله پروا نه لري هغه صحیح دی خو لیکن ډېر کوشش به دا کوي کامل چې ګوډ نه وي ړوند نه وي شل نه وي د هغه رقم لکۍ وبل غوږونه پوره کامل وي نو بیا قرباني چې د هغه کامل ثواب چې دی هغه لري دا مې څه هغه خبرې درته وکړلې چې هغه مطلب زموږ عام طور د هغه سره مخامخ کېږو که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ